انفال مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين لتا څخه د انفال یعنی د ولجې د مالونو په باب پوښتنه کوي وایا د انفال یعنی د ولجې مالونه خود الله او د هغه پیغمبر دي نو تاسو له الله څخه ویریږئ او خپل منځي اړیکې سمې کړئ او د الله او د هغه پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ریښتینی مؤمنان خو هغه دي چې د هغو زړونه د الله د یاد په اورېدلو لړزيږي او کله چې د هغو په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي نو د هغو ایمان زیاتېږي او هغوی په خپل رب باندې اعتماد لري هغه کسان چې لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه زموږ په لار کې لګوي أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم همداسې خلک حقیقي مؤمنان دي د هغو لپاره د هغو له رب سره لوی درجې دي له ګناهونو څخه تیریدنه او ډیره غوره روزي ده كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون د دې ولجې د مالونو په باب همغسې صورت رامنځته کیږي لکه څنګه چې په هغه وخت کې رامنځته شوی و چې کله ستا رب تل حق سره له خپل کوره ویستلی وي او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډیره بده برېښېدله هغوی د دې حق په باب له تا سره په جګړه و په داسې حال کې چې هغه په ډاګه څرګنده ښکاره شوی د هغو حال دا و چې تا به ویل د سترګو لیدلي مرګ لوري ته وروستل کیږي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون یاد کړئ هغه وخت چې الله له تاسو سره وعده کوله چې له دوه ډلو څخه به یو تاسو ته په لاس درشي تاسو غوښتل چې کمزوري ډلې دې په لاس درشي خو د الله اراده دا و چې په خپل لارښوونو سره حق ثابت وکړي او د کافرانو بیخ وباسي تر څو چې حق ثابت شي او باطل پاتې شي که دا د مجرمانو لپاره څومره ناکاره بریښي هم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين او هغه وخت چې کله تاسو خپل پروردګار ته فریاد کوئ په جواب کې هغه وفرمایل چې زه ستاسو د مرستې لپاره پر لپسې یو زر فرښتې درلیږم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن
الله عزيز حكيم. دا خبره الله تاسو ته صرف په دې خاطر دروښودله چې ستاسو لپاره زیری وي او ستاسو زړونه پرې ډاډه شي. که نن مرسته خو چې هر کله کیږي د همغه الله له لوري کیږي. په یقیني توګه الله برلاس او د حکمت څښتن دی. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. او هغه وخت چې کله الله له خپل لوري نه د پریشانی په بڼه کې پر تاسو باندې د ډاډین او نو ویریدو کیفیت خوراو او له اسمانه پر تاسو باندې اوبو ورولې ترڅو چې تاسو پاک کړي او له تاسو څخه د شیطان وسوسه ایسته کړي او تاسو همت پیاوړی کړي او د هغه په وسیله تاسو قدمونه ټینګ کړي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. او هغه وخت چې کله ستاره پرښتو ته وحی وکړه چې زه له تاسو سره یم د مؤمنانو قدمونه ثابت کړئ زه به همدا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره واچوم نو تاسو د هغو پر غاړو باندې ګزار وکړئ او بند ووایئ. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. دا ځکه چې دی خلق الله او د هغه پیغمبر سره مقابله کړې ده او څوک چې الله او د هغه رسول سره مقابله وکړي الله په ډیره سختۍ سره هغه نیسي. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. دا دي ستاسو مجازات اوس خوند وڅکي او تاسو ته د ښکاروي چې د حق د منکرانو لپاره د دوزخ عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اے ایمان راوړونکو کله چې تاسو دی ولخر په بڼه له کافرانو سره مخ یاست نو هغه ته شا ماړوي. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. څوک چې په داسې موقع کې شا واړوي مګر دا چې د جنگي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا کوم بل پوت سره د یو ځای کېدو لپاره نو هغه به د خدای په غضب اخته شي. د هغه استوګنځای به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډیر ناکار ځای دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. نو حقیقت دا دی چې تاسو هغوی ونه وژل بلکې الله هغوی وژل او تاسو نه ویشتلی بلکې الله ویشتلی او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان لوي ډېر ښه ازموینې څخه په بری سره تیر کړي. په باوري توګه الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.